بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه او نیکی هیلې نن موږ تاسو را ورسېدو اکاونټینګ ان ام اس ایکسل څنګه کولای شو په مایکروسافټ ایکسل کې اکاونټینګ ترسره کوو ګوري اکاونټینګ چې دی په کاروبار کې یو بیل بحث دی که موږ تاسو داسې ډیپ دننه پکې ځو لکه څنګه چې د اقتصاد زده کوونکي وي دا موږ تاسو نه غواړو د یو مسلکي کس لپاره اکاونټینګ یو بیله موضوع ده او موږ تاسو لپاره از ډي ټي پی یا موږ تاسو لپاره چې کله موږ تاسو ډي ټي سي وایو زموږ تاسو لپاره اکاونټینګ یو بیله موضوع ده یعنی هر کاروباري هر وظیفه کوونکی هر اکټیو نفر هر فعال نفر هر داسې یو نفر چې هغه غواړي په ټولنه کې یو مثبت رول ولوبوي باید د اکاونټینګ په اساساتو باندې پوه شي نو اکاونټینګ به موږ نور هم چیړو په دې کې به کار کوو د دې نه وروسته د اکسل په ټریننګ کې به دا اضافه کیږي ایټ کې دا هم اضافه کیږي په اکسل کې به موږ زده کوونکو دپاره د دې یو بهترین مثالونه وړاندې کوو په دې باندې به کار کوو او زما زړه دی نن خو موږ تاسې بالکل په دې ویډیوګانو کې یا په دې سیریز کې ډېر بیسک په اساسي اسانه طریقه باندې اکاونټینګ باندې غږیږو راتلونکي زما زړه دی چې زه یو سیریز جوړ کړم څنګه موږ کولی شو خپل کاروبار د مایکروسافټ اکسل په واسطه باندې کنټرول کړو مطلب هغه فاینانس هغه حسابي کتابي څنګه موږ کولی شو د اکاونټینګ په واسطه باندې یا د اکسل په واسطه باندې هغه څنګه کو کنټرول کو ترتیبي کو کله چې موږ تاسو د اکاونټینګ خبره کوو راځئ لومړی موږ تاسو د اکاونټینګ په اړه باندې وغږیږو چې اکاونټینګ څه شی دی اکاونټینګ ما دلته لیکلي is the process of measuring processing and sharing financial and other information about business and corporations کله چې موږ تاسو په خپل کاروبار کې د خپل کاروبار مختلف حالتونه څیړو عملیې کومې عملیې چې زموږ ستاسو په کاروبار کې اجرا کیږي هغه موږ تاسو که حسابي کتابي والا وي یعنی مطلب دا د پیسو والا وي فاینانس والا وي او یا نور معلومات وي په کاروبار کې یا په یو اداره کې دا چې کله موږ تاسو څیړو حسابوو یې ګورو چې کوم کارونه ترسره شوي دي کوم پاتې دي کوم نه دي شوي دا چې کله موږ ترتیبوو دې ته ملګرو اکاونټینګ ویل کیږي حسابي کتابي دې ته ویل کیږي ولنه که دا حسابي کتابي د پیسو وي که دا حساب کتاب زموږ په نورو برخو کې وي دې ټولو ته موږ څه وایو اکاونټینګ ورته وایو ډېر ساده سمپل همدومره موږ تاسو دې باندې کفایت کوو اکاونټینګ خپل ځینې بیسکس لري هغه بیسکس د اکاونټینګ لکه څنګه چې ما وویلې هغه به انشاءالله زه هڅه کوم موږ په یو سرټیفیکیټ باندې ملګرو کار کوو ډي ټي سي ورته ویل کیږي ډیجیټل ټیکنالوجي ډیپلوما ان ټیکنالوجي ان کامرس مطلب زه غواړم چې زموږ افغانان اکټیو شي زموږ افغانان فعال شي دوی کار وکړلی شي که په پرایویټ سکتور کې وي او که چیرې په دولتي سکتور کې وي که وظیفه وي او که شخصي کاروبار وي دوی اکټیو شي مختلف مسایلو باندې پوه شي نو دې باندې زه لګیا یم په یو کلنی یو ډیپلوم باندې کار کوو ډیپلوما ان ټیکنالوجي ان کامرس زه غواړم چې زموږ زده کوونکي ټیکنالوجي او همدارنګه کامرس د کاروبار په اصولو باندې پوه شي نو هلته چې کوم اکاونټینګ موږ داخلوو هغه یو میاشتنی کورس دی په هغې کې بیا بیسکس فرق کوي هلته مثلا موږ جرنال باندې غږیږو لیجر باندې غږیږو ټریل بیلنس باندې غږیږو په مختلفو حالتونو باندې د هغې غږیږو څنګه بیا کولی شو په اکسل کې هغه موږ جوړ کړو یو کاروبار کنټرول کړو دلته درې بیسکس ما راخیستي ډیبټ هر کاروبار ډیبټ لري مصارف لري موږ تاسې هر کاروبار کې مصارف خو لرو که نه کریډټ لرو هر کاروبار کې موږ ته پیسې راځي مصرفیږي او هغې کې د دې موږ بیلنس مطلب کومې پیسې چې موږ ته راغلې مصرف شو دا ترې نه بیلنس څومره پاتې کیږي آیا بیلنس موږ منفي راوځي او که بیلنس موږ مثبت راوځي کله کله په کاروبار کې داسې وي چې موږ ته پیسې کمې راشي خو مصارف موږ زیات وکړو نو هلته کیش بیلنس زموږ بیا منفي راوځي یا ټریل بیلنس موږ بیا منفي راوځي نو دلته موږ صرف همدومره غږیږو ډیبټ کریډټ او همدارنګه کیش بیلنس Let's start basic accounting in MS Excel. بیا مې دلته ډیبټ کریډټ او کیش بیلنس راخیستی تاسو وګورئ
موږ ته مکمل په دغه کاروبار کې تاسو وګورئ 15,000 افغانۍ تر اوسه موږ ته راغلي دي او په دې کې ټوټل کریډټ موږ بیرته مصارف څومره کړي 14,500 او موږ سره څومره پیسې پاتې شوي 15,500 یعنې تر اوسه زموږ کیش بیلنس کیش پیسې موږ تر اوسه 15,500 روپۍ په لاس کې لرو دا همداسې روانه وي دا پروسه ملګرو په کاروبار کې کریډټ او ډیبټ دا روان وي کله بیلنس منفي کیږي کله بیلنس مثبت کیږي هوښیار خلک هغه دي چې هغوی څه وکړي خپل ټریل بیلنس یا کیش بیلنس مثبت وساتي دې ته فعال کاروبارونه ویل کیږي انشاءالله زما به هڅه دا وي په ډي ټي سي کې ډپلوما ان ټیکنالوژي ان کامرس کې چې موږ زیات نه زیات وکولی شو په افغانستان کې فعال کسان زیات کو تر څو هغوی مختلف ادارې رامنځته کړي او د هغه ادارو د رامنځته کولو دپاره دوی جنرال نالج یا عمومي نالج علم ولري څنګه موږ مارکیټینګ وکړو خپل کاروبار دپاره څنګه موږ خپله اداره رامنځته کړو څنګه موږ اداره کې مختلف کسان په کار باندې وګمارو څنګه موږ پروفیشنل کسان مارکیټ ته وړاندې کړو څنګه موږ داسې کسان مارکیټ ته وړاندې کړو چې هغوی په شریکه ټیم ورک وکولی شي فعالیت وکولی شي کار وکولی شي نو دا شیونه ضرورت دي زموږ دپاره نو ځکه موږ وایو چې اکسل باید موږ داسې ونه وایو چې صرف فرمولونه شول یو دوه درې فرمولونه موږ اکسل چې کله وایو باید په اساس د کاروبار باندې پوه شو باید په اکاونټینګ باندې موږ څنګه خبر اوسېږو نو دغه ډېره زیاته مننه هلته مې لیکلي تھینک یو نو راځو په راتلونکي درس کې موږ تاسې په دغه شکل باندې یو فایل جوړو دلته چې ما د تصویر راخیسته دی داسې یو ډېر سمپل فایل جوړو دلته زما مطلب د دې فایل څخه دا ده یا د دې کورس یا د دې درس څخه چې موږ زده کوونکي ډیبټ او کریډټ کم از کم وپېژني چې څنګه زموږ پیسې کریډټ کیږي څنګه ډیبټ کیږي او دلته یو فرمول استعمالوو چې فرمول موږ ته ډایرکټ څه وکړي دلته یو سمري راوباسي په راتلونکي درسونو کې به بیا موږ تاسې زه غواړم چې راتلونکي ویډیوګانو کې یو څه په دې کې ایډوانس لاړ شم مطلب موږ خپل سیسټم څنګه کنټرولوو خپل عامیانه ژوند د کریډټ او ډیبټ په واسطه یا د اکسل په واسطه باندې څنګه کنټرولوو او د هغې څخه وروسته بیا موږ زو ایډوانس ته په ایډوانس کې زه غواړم چې د اکسل په واسطه موږ څنګه کولی شو یو مکمل د یو ادارې یو وړوکی کاروبار وي هغه موږ تاسې ترتیب کړو یو کوچنی ډاټابیس جوړ کړو نو امید دی چې تاسو به د دې ویډیو څخه ډېر څه زده کړي وي راځو پریکټیکل اکسل ته او داسې یو فایل ترتیبوو بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې تاسو ګورئ موږ دلته یو پروفیشنل ډیبټ اینډ کریډټ سیسټم مو جوړ کړی دی دلته د کریډټ سپیل ما لږ غلط لیکلی دی دا اصلاح کوم چې دې ځای کې زه لیکم کریډټ موږ ویلی ډیبټ هغه پیسې چې موږ ته رسي کریډټ هغه پیسې چې زموږ د جیب څخه وځي کیش بیلنس مطلب د دواړو په منځ کې یو تفاهم غوندې څومره پیسې موږ ته راغلې څومره ولاړلې دلته موږ هغه څنګه کوو کیش بیلنس کوو هر کاروبار بیلنس لري څومره پیسې موږ ته راغلې نن څومره پیسې زموږ د دفتر څخه ووتلې زموږ د ادارې څخه ووتلې دا موږ په کیش بیلنس کې څنګه کولی شو ترتیبولی شو تاسو ګورئ موږ دلته په دې فایل کې څه لرو لومړی موږ ته د تیر کال څخه پریویس ایر بیلنس یا موږ داسې لیکلی شو چې لاست ډے بیلنس یا موږ لیکو چې لاست منت بیلنس لاست منت بیلنس د تیرې هفتې څخه موږ سره 50,000 افغانۍ پاتې وې د کیش بیلنس کې چون مصرف شوي نه دي ډایرکټ هم د 50,000 دلته راغلي بیا موږ هاوس رینټ ورکړی دلته ډیټ ما لیکلی د تاریخ باید خامخا موږ ولیکو هاوس رینټ موږ د کور کرایه ورکړی چون دا پیسې زموږ د جیب څخه ووتې نو موږ کریډټ کې دا رسوو 15,000 روپۍ نو 50,000 پخوا وې 15,000 چې ترې منفي شي څومره پاتې کېږي 15,000 بیا موږ راغلو فون مو واخیسته یو ټلیفون مو واخیسته په 100 روپۍ 4,000 نو 4,000 زموږ د جیب څخه ووتلې نو کله چې زموږ د جیب څخه ووځي 15,000 روپۍ څومره پاتې شوې 1,000 بیا موږ آنلاین انکم یو څه آنلاین کار موږ وکړه کاروبار مو وکړه 10,000 افغانۍ موږ ته ډیبټ شوې زموږ جیب ته راغلې نو چې کله زموږ جیب ته راشي پخوا موږ 1,000 روپۍ درلودې 1,000 چې 10,000 ورسره جمع شي څومره پاتې کېږي 1,500 بیا موږ الکتریکل بل ورکړه په یو تاریخ باندې 4,500 روپۍ
نو کله چې مونږ بل ورکوو ملګرو 4,500 روپۍ زموږ د جیب څخه ووتې چې کله ووتې 50,000 روپۍ په خوا درلودلې 4,500 ووتلې څومره پاتې شوې 46,000 په همدې شکل شاپ رینټ مونږ دکان کرایه ورکړی دی د هغې 15,000 افغانۍ زموږ جیب ته راغلی نو دا ډیبټ کیږي نو پخوا 46,000 اوس څومره پاتې شوې 61,000 که زه دلته راشم مثلا ورته وایم چې ګیس بیل د ګیس بیل چون زموږ د جب څخه د ګیس پیسې وځي موږ ورته وایو چې مثلا 12,500 روپۍ زموږ جیب نه ووتې تاسو وګورئ دلته زه دا فرمول لاندې راکشومه ډایرکټ څنګه کیږي 61,000 روپۍ وي 2,500 چې درې وځي 100 روپۍ پاتې کیږي 9,000 روپۍ نو ګورئ دا زموږ او ستاسې یو بیلنس سیسټم دی دلته هم ګوره څومره پاتې شوې 9,000 ډایرکټ موږ دلته لیکي راځو ملګرو په دې درس کې غواړو چې دا شیټ خپل ځان دپاره څنګه کو ډیزاین کو دلته ګورو زموږ ستاسې د C8 څخه زه یو بل نوی فایل ته راځم C8 څخه بالکل غواړو چې همداسې یو ډیزاین وکړو C8 دلته موږ تاسو لیکلی دي serial number دې خواته مو لیکلی دي date دې خواته مو لیکلی description څخه مطلب څه دی تفصیل یا معلومات او دې خواته موږ لیکلی دي debit هغه پیسې چې زموږ جب ته راځي credit هغه پیسې چې زموږ جب نه وځي او cash balance یا دلته د دې موږ موازنه کوو څومره پیسې راغلې څومره پیسې لاړې یو بیلنس یې موږ څنګه کوو ترسره کوو cash balance په دې شکل باندې نو موږ دا ساحه داسې انتخابوو رنګ ورکوو بولډ کوو او پاس طرف نه داسې دا موږ انتخابوو دلته راځو خیر لږ به دا ډیټ به هم لږ ذره داسې ساحه ورته غټه کړو ټول مې انتخاب کړي دي سیریل نمبر دومره بس دی د ډیټ ساحه به لږ غټه کړو ډسکرپشن به لږ غټ کړو ډیبټ هم ګزاره حال کریډټ هم باید موږ ګزاره حال کړو او دا بیلنس دا ساحه دې ځای پورې انتخابوم او راځم دې ته وایو آل بورډرز او دا مکمله ساحه انتخابوم لیکل سنټر ته راولو او چون دغه ساحه کې موږ عددونو سره کار لرو یا دې ساحې پورې پاسه بیا موږ لیکو دا ساحه انتخابوم دلته موږ غواړو چې کله اعداد موږ لیکو نو اعداد دې په افغانۍ باندې راشي دا ساحه مې ټوله انتخاب کړه ښي کلیک فارمیټ سیلز ته چې کله راغلم دلته کرنسي انتخابوم په کرنسي کې دلته راښکته کیږو لاندې موږ افغانۍ لرو AF ته چې موږ راشو افغانۍ موږ تاسو دلته لرو AFN افغاني کرنسي به انتخاب کو او د 2 صفره به د دې څخه څنګه کو لرې به کو نو دې ساحه کې چې دې نه وروسته موږ تاسو لیکل کوو هغه به په خپله افغانیو فارمیټ ته څنګه کیږي اوړي به سیریل نمبر کې خو تاسو پوهیږئ موږ تاسو 1 2 3 لیکو نو ګوره دا یو لیکم دلته لاندې راکشوم او دې نقطې ته راځم دلته ورته وایم فیل سیریز د دې مکمل سیریز موږ ته څنګه کا ډک کا ډیټ به هم لږ وړوکی کو ډسکرپشن کې کله کله موږ تاسو لږ لیکل زیات کوو نو ځکه ډسکرپشن ساحه به موږ څنګه کوو لږ به غټه کو داسې او په دې فایل کې تاسو وګورئ دغه طرف ما بالکل د منځه وړی دی نو دا طرف موږ هم کولی شو د یو شي کالم پرېږدم دې طرف ته راځم د کیبورډ څخه کنټرول شفټ رایټ ایرو چې موږ ووهو ښي طرف اخره پورې مکمل ټول کالمونه انتخابیږي موږ تاسې وګوره اخر کالم پورې ټول انتخاب شو بل ته راځو په دې یو کالم کلیک کوو او ورته وایو هایټ دا طرف مو بالکل هایټ کړو دې طرف ته موږ راځو که دا طرف موږ تاسې هایټ کوو داسې ورکیږي نو موږ بیرته کنټرول زیډ وهو د دې رنګ بدلوو چون یوه طرف باید داسې لږ زره خالي غوندې وي داسې رنګ مو ورکړه تقریبا داسې معلومیږي لکه هایټ غوندې او نور موږ دلته څه کړي دي دا شپږم کالم یا شپږمه رو موږ دې ته هم داسې یو رنګ ورکړی دی صحیح شو که نه دا مو وکړل د دې څخه وروسته په دې ساحه کې موږ څه کړي دي ګوره دا ساحه ما ټوله انتخاب کړی ده داسې وینې رنګ بالکل یا که موږ تاسې دلته راشو او ویو ته لاړ شو او بالکل ګرایډ لاینز ختم کو ګرایډ لاینز مې بالکل دې ساحې نه ختم کړي دي او دا طرف مې څنګه کړی دی دا خو موږ تیار اسم بورډر دې ته ورکړی دی نو دا یو لیکل ما کړي دي دلته
په هر درس کې زما مطلب دا وي ملګرو چې موږ تاسې نوي څیزونه زده کوو. د اکسل زده کړه به ټول هغه زده کوونکي چې زما دا ویډیو اوري د اکسل زده کړه به یا بالکل موږ پی وی اس یا ډي ټي پي 2.0 چې اوس په دې قوس میاشت کې موږ لانچ کړله په دې کې داسې دي ملګرو چې په کلاس کې موږ هیڅ غیر د لومړۍ هفتې څخه چې بیسکس موږ وایو د هغې څخه وروسته فرمولونو باندې چې موږ کار کوو فرمول تشریح په سیمف کې داسې نه کوو چې مثلا اف فنکشن ډایرکټ دلته راځو موږ په دې باندې عملی کار کوو عملی پروجیکټس په دې کې ترسره کوو یعنی پروجیکټس د دې نه مخکې زموږ په کلاسونو کې وو خو دومره زیات نه وو اوس به د خیره سره عملی پروجیکټس اضافه کیږي زده کوونکي به د اکسل د زده کړې څخه او د نورو پروګرامونو د زده کړې څخه ډېر زیات خوند اخلي زه او زموږ د افغان استاد مکمل ټیم همیشه ملګرو هڅه کوو چې په خپلو درسونو کې پی وی اس 2.0 لانچ شو ایټ 2.0 لانچ شو سکل سنټر زموږ فعال شو د دې زده کوونکي زموږ په سنټرونو کې کولی شي موږ د دوی سره پریکټیکل کار کوو او تر اوسه موږ په دې ډیبیټ په خپل دفتر کې موږ په دې باندې بحث کوو د مختلفو زده کوونکو سره نظریات را اخلو چې درسي ساعت موږ غواړو 1.5 ساعت ته ورسوو په 1.5 ساعت کې به داسې وي چې زده کوونکي به خپل کمپیوټرونه ادارې ته راوړي زموږ سکل سنټر ته به راوړي او برق دوی دپاره میسر دی سهولت دوی دپاره برابر دی دوی به هلته ټرینر به دوی سره لګیا وي فعالیت به کوي فعالیت په دې شکل باندې کوي چې دغه کوم پریکټیکل پروجیکټس چې تاسو وینئ دا به په زده کوونکو باندې هغلته عملي کیږي تر هغې پورې ځکه موږ وایو چې زده کوونکو ته موږ هینډ هولډ سپورټ ورکوو هینډ هولډ سپورټ په دې معنی چې دوی منظم ډول باندې موږ دوی سره راهنمایي زموږ ټیم دوی ته راهنمایي کوي دوی سره یو ځای کار کوو موږ زموږ همیشه شعار دا دی چې موږ غواړو د زده کوونکو سره یو ځای فعالیت وکړو تر څو هغوی انیبل شي اکټیو شي فعال شي نو دا د موږ تاسې کافي اندازه خپل د شیټ تنظیم که راتلونکي درس کې به موږ تاسې په دې کې لیکل کوو او نور په اصطلاح نورې برخې به هم څنګه کوو اکټیو کوو بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه او نیکې هیلې موږ تاسې راځو خپل شیټ ته دلته زه یو تاریخ لیکم مثلا د نن ورځې تاریخ ما ولیکه یا ټوډے د نن ورځې تاریخ لیکمه رڼا نشته د برق تله ده نو ځکه ځینې بټانې مانه غلطیږي ټوډے د نن ورځ تاریخ ما ولیکه 12 تاریخ دی زه ښه 12 تاریخ دی ډسکرپشن لیکمه مونږ سره د تیرې میاشتې نه لږ پیسې پاتې دي لاست منت کیش تیره میاشت مونږ سره پیسې کیش پاتې دي څومره پیسې پاتې د لکه تیر مثال غوندې دلته لیکم مونږ سره 50,000 روپۍ پاتې نو دا 50,000 روپۍ چې موږ سره نغدې پاتې دي یعنی موږ سره دا دي موجودې دي دې ته موږ دا موږ ډیبیټ کې رسوو نو کله چې ډیبیټ شولې دا زه بیرته را اخلم دلته کیش بیلنس کې هم لیکم ځکه ما سره همدا 50,000 روپۍ دي نو دلته زه څه لیکم دلته هم زه لیکمه مساوي همدغه 50,000 باندې کلیک کومه دا دي ډایرکټ دلته راغلی بیا زه راغلی یم او وینې ځینې شیونه موږ اخیستي دي وګوره دې ځای نه زه هاوز رینټ دا شیونه څنګه کومه دې ځای نه کاپي کوم چې زموږ ستاسې لیکل اسانه شي دلته راځم پیسټ کوم صحیح دی زموږ ستاسې لیکل به اسانه شي نور څه موضوع په دې کې نشته ده سنټر ته راولم هاوس رینټ د کور کرایه موږ ورکړې د کور کرایه موږ څومره ورکړې ده د کور کرایه مخکې د دې موږ یو فرمول ملګرو استعمالوو دا فرمول ډیر اسانه دی اف فنکشن کې موږ تاسې ویلی دی دلته وګورئ ما یو فرمول استعمال کړی اف فنکشن دی اف فنکشن کې موږ څه وایو اف فنکشن په دې ساحه کې ځکه دا خو لومړی تېرې میاشتې بیلنس موږ ته راغی د دې زه رنګ اخلمه داسې یو څه تغییرومه چې دلته موږ تاسې رنګونه اکسل کې دا خوندور بحث خوبي دا ده چې موږ تاسې مختلف رنګونو نه ګټه اخیستلی شو وګوره دا ساحې ته مې رنګ ورکړه زموږ سره 50,000 افغانۍ دي دلته په دې خانه کې خبره ده په دې دوه خانو کې څه معنا که چیرې دا دوه خانې خالی وي نو موږ دلته فرمول استعمالوو چې دا ساحه هم خالی کا یعنی څومره چې موږ فرمول لاندې کشو دې ساحو ته به ګوري دلته به دا ساحه ګوري که دلته موږ رسوو دې ساحې ته به ګوري نو که دا دوه ساحې خالی وي موږ اف کې ورته وایو چې دا دوه ساحې هم خالی کا خو که چیرې دا ساحې خالی نه وي یعنی دا ډیبټ او یا کریډټ دا ساحې خالی نه وي نو بیا څه وکړه
که خالی نه وي دا ساحې یعنې دلته خامخا یو ترانزکشن یو عملیه ترسره شوې وه د دغه 50,000 سره ډیبټ جمع کا کریډټ ترې منفي کا. تاسو وګورئ زه لیکم مساوي اف که چیرته دغه ساحه مساوي شوه د خالی سره، خو دلته دوه شرطه زه لرم چې دوه شرطه زه لرم زه اند فرمول هم استعمالوم. یعنې که دغه ساحه مساوي شوه د خالی سره، یعنې که دا ساحه خالی شوه او دا ساحه هم خالی وه، دواړه دا خانې څنګه وې خالی وې، قوس بندوم. یعنې دغه دواړه خانې چې کوم رنګونه تاسو وینئ اف لس او همدارنګه جی لس دا دواړه خالی وې کاما. کمپیوټر استاد ته وایي value if true که چیرې رښتیا هم خالي وي زه څه وکړم؟ موږ ورته وایي که چیرې د دواړه خانې خالي وي نو ته هم دا ځای څنګه پرېږده خالي پرېږده، هېڅ کار ورسره مه لره، ځکه مطلب د دې دا دی چې ترانزکشن نه دی ترسره شوی. نو کله چې ترانزکشن نه دی ترسره شوی دا ساحه ته هم خالي پرېږده. value if false که چیرې نه وي خالي، اوس دلته اصلي بحث دلته دی، اصلي موضوع دلته ده. موږ اوس په دې ځای کې کار کوو. که چیرې دا دواړه خانې خالي وي نو دا ځای به هم څنګه کو خالي کو. که value if false که چیرې نه وي خالي که نه وي خالي بیا د دغه 50,000 سره یا د دغه H9 سره جمع کا کریډټ برخه دا ورسره جمع کا او منفي کا وبخئ د دې 50,000 سره دغه ډیبټ جمع کا او منفي کا ترنه کریډټ. ډیر اسانه انټر. دا ساحه ولې خالی پرېښوده؟ ځکه دا فرمول لاندې پورې کشوم، ځکه خالی پرېښوده چې دلته څه نشته. ته دلته ولیکه که نه. مثلا یو مثال ورکوم، موږ د کور کرایه ورکړله څومره؟ د کور کرایه موږ ورکړله 15,000 افغانۍ. زه چې څنګه 15,000 ولیکم چې دلته لیکل راغله دا به د دې سره جمع شي، دا چې د دې سره جمع شي خو بیرته 50,000 شول، 15,000 به ترې منفي شي. ګوره دلته به څه ولیکل شي 45,000. 45,000 روپۍ لرو. بیا لاندې خو فرمول کش شوی دی، بیا که چیرې موږ دلته کریډټ یا ډیبټ وکړو ډایرکټ دا عدد د دې سره جمع کیږي دا ترې منفي کیږي. موږ 4,000 روپۍ څه اخیستی؟ موبایل مو اخیستی. 4,000 روپۍ چې موبایل واخیسته ډایرکټ د 45,000 نه 4,000 منفي شي څومره پاتې کیږي؟ 1,000. آنلاین انکم موږ ته آنلاین پیسې راغلي دي، مثلا 12,000 افغانۍ موږ ته آنلاین راغلي ډیبټ شوی. چې ډیبټ شوی دا ډایرکټ د دغه 1,000 سره جمع کیږي، دلته خو څه نشته چې ترې منفي شي، نو دا څو شو؟ 53,000 شو. ډېر یو بهترین سیستم دی زموږ استاسې په کتابچو کې ډېرې زیاتې ستونزې موجودې وي، اکثره دفترونو کې موږ وینو ستونزې موجودې وي. کوم ځینه پیسې راغلي دي بیا هلته په پنسل جمع کوي، په قلم جمع کوي، بیا په کلکولیټر جمع کوي. ډېر یو ستونزمن کار دی. دا بیلنس ډېر بهترین سیز دی. کوم ځینه لاړې چیرته لاړې؟ په خط کریډټ ډیبټ او ډسکرپشن لیکه، تاریخ به ورسره خامخا لیکو. صحیح شو؟ بیا موږ تاسې شاپ څه کړی دی؟ الکتریکل بیل د برق مو ورکړی دی. مثلا هسې یو مثال ورکومه، موږ څومره برق ورکړی؟ 11,000 روپۍ. 11,000 هلته تیاره ده، 11,000 روپۍ مو برق ورکړه د برق بیل. 53,000 روپۍ وي، دلته خو څه نشته چې ورسره جمع شي، نو 11,000 ترې منفي شي، څو پاتې شو؟ 2,000. بیا موږ ته د دوکانونو کرایه راغله 20,000 افغانۍ زموږ جیب ته راغلی. نو کله چې زموږ جیب ته راځي هغه موږ ډیبټ کې لیکو، فقط لیکل به کوئ. شاپ رینټ 20,000 افغانۍ موږ ته راغلی، څو شوې؟ 62,000. بیرته د ګیس بیل موږ ورکړی دی، هسې یو مثال ورکوو. 20,000 افغانۍ موږ د ګیس بیل ورکړه، یا لیکو چې 15,200 14,000 دومره 14,325. نو موږ سره کیش دلته څومره پاتې دي؟ 40,615 روپۍ موږ سره پاتې دي. ګورئ دا یو بهترین پروسس دی ملګرو. زموږ د میاشتې په آخر کې هر څه موږ ته راښایي، دومره پیسې مصرف شوې، دومره پاتې دي. داسې همدغه نن نه موږ باید د خپل ځان دپاره هم یو همداسې سیسټم ولرو. په دې باندې تاسو پریکټس وکئ. موږ باید همداسې یو سیسټم ګزاره حال ولرو تر څو زموږ روزانه محاسبه څنګه وي؟ منظمه روانه وي. زه فکر کوم په دې ویډیو کې همدومره بس دی. امید دی چې تاسو به د درس څخه ډېر څه زده کړي وي. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو یو ځل بیا سلامونه او نیک هیلې. موږ تاسو خپل دغه سیسټم کافي اندازه ډیزاین کړی دی. د طرف لږ زره وډوکی کوو، کیش هم دومره زیات نه دی پکار. دا که چیرې لږ وډوکی کوئ
یا که چیرې ډېر بد درته معلومیږي ډسکرپشن ساحه لږ غټه کوي داسې کریډټ هم لږ غټ کوي دا طرف به هم لږ غټ کو دا بیلنس به هم لږ غټ کو دا به هم لږ غټ کو داسې دې طرف کې تاسو وګورئ دلته یو سیل ما هایډ کړی وګوره یو رو شپږم اوومه هایډ ده بیرته د ان هایډ کوو داسې راځو دا ده دا مو څنګه کړي دي دا ځل ته راغلی مې ډیبټ ته او دا مې ډیبټ مې مکمل را جمع کړی لیکلي مې دي سم دا باید موږ را جمع کړو دغه سم کې چې څومره پیسې زموږ ډیبټ کیږي یعنی زموږ جیب ته راځي هغه دلته دا دي موجود دي 2,000 روپۍ راغلي دي څومره کریډټ شوي دي کریډټ دا معنا چې څومره پیسې زموږ جیب نه وتلي دي سم لیکو فرمول شروع کوو او د دې ځای څخه موږ تاسې دغه د کریډټ برخه ټوله څنګه کوو انتخابوو سم فرمول دا ټول مجموعه کوي څومره پیسې زموږ جیب نه وتلي 4,325 بیلنس څه معنا یعنې کریډټ نه موږ بیلنس منفي کوو لیکو مساوي ډیبټ منفي کریډټ انټر 4,615 روپۍ دا دي زموږ څنګه دي موږ سره پاتې دي دا ساحه انتخابومه بولډ کومه د دې څخه وروسته موږ تاسې راځو دا ساحه جوړوو دا ساحه چې موږ ته ډایرکټ کلکولیشن وکړي د دې جوړول خورا آسان دي څه کوو انزرټ دې ځای نه موږ تاسې سره اخلو شیپس یو ریکټنګل نه اخلمه دلته رسموم او فارمیټ ته راځم د دې داخلي فیل کلر څه ورته وایم نو فیل او آوټلاین هم ختموم نو آوټلاین د دې په داخل کې لیکمه رنګ باید موږ په تور رنګ په دې کې لیکلو دې کې لیکمه ټوټل ډیبټ مطلب څومره پیسې موږ ته راغلي دي د دې منځ ساحه انتخابوم دې ځای نه راځم رنګ ورته څنګ کوم تور او سنټر ته راوړم بولډ داسې اندازه کې مې دا څنګه که دا به دلته کېږدم او کنټرول سره د دې یوه کاپي اخلم دلته اږدم یوه کاپي راوړم دلته اږدم یوه کاپي راوړم دلته اږدم یوه کاپي دلته اږدم یوه کاپي دلته اږدم دا کاپیانې مختلف ځایو کې کېښودلی ټوټل ډیبټ دې ته څه وایمه دې ته وایمه ټوټل کریډټ ټوټل کریډټ او دې ته څه وایمه دې ته وایمه دې ساحې ته راځم دې ته وایمه کیش بیلنس مطلب موږ څومره پیسې لرو مثبت دي که منفي دي اوس دې ساحه کې دا عدد راولم نو دا ډېر زیات اسانه دی منځ ته به تاسو دې راشئ د منځ لیکل به ختم کوئ په دې ټکس باکس به کلیک وکئ یا په شیپ باندې دلته مستقیم موږ مساوي دا نشو استعمالولی لکه دې ځای کې چې مې استعمال که فرموله بار ته به راشئ دلته به ولیکئ مساوي او بیا به په دې کلیک وکئ انټر دا یې دلته راوړه کله چې دلته راوړه دا خو اسیم شیپ دی رابشئ فارمیټ ته ټکسټ افیکټس ته ترانسفارم ته دلته به ورته دا یو انتخاب کوئ وینئ سایز یې غټ شو دې ته راځو په دې باندې کلیک کوو او دلته لیکو مساوي ښه مخکې د مساوي نه دا لیکل باید موږ پاک کړو دا لیکل مو پاک کړل دلته کلیک وکئ ولیکئ مساوي او بیا په دې کریډټ باندې کلیک وکئ اوکې کوئ دا دلته راغله بیا راځو افیکټس ته ترانسفارم دا لیکل داسې کوو ټوټل کریډټ ته راځو دا لیکل هم صفا کوو او بیا په دې کلیک کوو او بیا راځو فرموله بار ته دلته لیکو مساوي او بیا په دې کیش بیلنس په عدد باندې کلیک کوو انټر دا چې کله دلته راغله په دې ټکس باکس یا شیپ باندې کلیک کوو راځو ترانسفارم ته او دا هم په دې شکل کوو کله که مثلا رنګ و روغن ورته برابروو دا به انتخاب کو هم ته به راشو د دې لیکلو رنګ به داسې سور کو چې لږ منظم ښکاره شي دا به هم سور کو او دې ته به هم راشو دا به هم څنګه کو سور به کو لږ لږ که چیرې دې خواته راخوځوئ هم موږ کولی شو خپل د لیکل او دا لږ دې خواته راوړو چې سنټر ته برابر شي نو ګورئ دلته که چیرې موږ راتلونکي وخت کې نوره انټري کوو مثلا موږ او تاسې سټیشنري مطلب کاغذ ماغذ دا شیونه مو دفتر ته واغستل د دومره روپیو تاسو وګورئ دا ډایرکټ بیلنس کیږي دغه ساحه به څنګه کو ختمه به کو دا اومه کالم رو ته به راشو ښی کلیک به ورباندې وکړو هایډ
دا به څنګه شي هاید به شي. نور موږ دلته روزانه انټري کوو خپله یا په میاشتنۍ انټري به کوو دلته او دلته موږ ته مکمل خپل بیلنس معلومیږي چې څه روان دي، زموږ څومره په دفتر کې پیسې شته نشته، حساب کوم ځای ته ورسید، دا به ټول موږ ته منظم په دې ساحه کې معلومیږي. نو ملګرو زه امید لرم چې د دې درس څخه موږ تاسو ډېر څه زده کړو. په اکسل کې به د دې نه وروسته زما فوکس ټول په همدې وي چې څنګه لکه موږ چې وایو چې په اکسل کې موږ محاسبه کولی شو، څنګه کولی شو یو کاروبار کنټرول کړو د اکسل په واسطه، څنګه موږ کولی شو خپل کاروبار یا کوم دفتر کې چې موږ وظیفه کوو د هغې د ټول سیستم، ټول کاروبار، ټول بزنس موږ د اکسل په واسطه باندې تنظیم کړو. ځکه اکسل همداسې یو پاورفل پروګرام دی، اکسل همداسې یو قوي پروګرام دی. موږ د اکسل په واسطه باندې دا هر څه ترسره کولی شو. زه امید لرم ملګرو چې د اکاونټینګ بیسکس په اهمیت باندې موږ تاسو پوه شوي یو. راتلونکی د اکسل په اکاونټینګ کې به انشاءالله زما بحث په دې باندې وي چې څنګه موږ کولی شو خپل روزمره یو څه مطلب د دې نه به ایډوانس سیسټم وي او د هغې څخه وروسته تاسو سره زما وعده ده انشاءالله چې زه به هڅه کوم داسې یو سیریز به ترتیبوم پریکټیکل په همدې ایټ پروګرام کې تر څو موږ تاسې وکولی شو خپل کاروبار د اکسل په واسطه باندې څنګه کو کنټرول کو. نو زموږ سره پاتې کېږئ، د ویډیو سیریز خامخا ګورئ، زموږ دفتر سره اپډیټ معلومات خپل اخلئ چې پی وي ایس کوم ځای ته رسېدلی دی، کومې ویډیوګان نوي راغلي دي، زموږ د کرکولم پوښتنه کم از کم کوئ. نو زه امید لرم چې تاسو به د دې درس څخه ډېر څه زده کړي وي. ستاسو د نورو پرمختیا په هیله.